Was ist acuzativ? Acuzativ څه شی دی؟ څه رقم کیس دی؟ کله استعمالیږي؟ راځو نن په اکوزاتیو کیس باندې خبرې کوو. اکوزاتیو کیس په الماني ژبه کې دوهم کیس دی چې هغه کې تنه موږ په الماني ژبه په خبرو کې همدارنګه په لیکلو کې تنه استفاده کیږي تنه چې لومړنی کیس نومیناتیو دی، بیا اکوزاتیو دی، داتیو دی، همدارنګه گینیتیو. دا مهم کیسونه دي چې د آئنس د اسوا شاګردانو لپاره ډیر زیات مهم دي. نن به راځو دا مکمل موږ تشریح کوو چې اکوزاتیو کیس کله استعمالیږي او څنګه استعمالیږي. اکوزاتیو کیس په درې ډوله باندې تشریح کیږي. لومړی موږ داسې وایو اکوزاتیو کیس د همیش لپاره د سپیسیفیک وربونو نه وروسته استعمالیږي، یعنی موږ شاوخوا 3 وربونه په نومیناتیو کیس کې، 50 شاوخوا وربونه موږ په داتیو کیس کې، نور پاتې وربونه یا فعلونه چې دي دا ټول ترنه په اکوزاتیو کیس کې استفاده کیږي ترنه. لکه وایم زیهن معنا لیدل، کاوفن معنا اخیستل. دا ټول هغه وربونه دي چې دینه په اکوزاتیو کیس کې استفاده کیږي. د په خاطر باندې یو سپیشل ویډیو برابرو چې کوم وربونه په اکوزاتیو کیس کې استعمالیږي. دویم په دې ډول سره موږ وایو چې اکوزاتیو کیس کې مهم پریپوزیشن دي، یعنی دې کې هغه حرف اضافه دي چې هغه نه یوازې په اکوزاتیو کیس کې استفاده کیږي. که چیرې په یو جمله یا په یو لغت کې دغه پریپوزیشن یا دغه حرف اضافه استعمال شول، نو هغه وخت موږ پوهیږو چې دغه جمله کې اکوزاتیو شتون لري. دریم تشریح په دې ډول باندې کوو چې اکوزاتیو کیس نه په هغه وخت استفاده کیږي کله چې زه د دوه شیانو په رابطه، د دوه انسانانو په رابطه، د یو څیز او د یو انسان په رابطه خبرې کوم، نو زه په هغه وخت کې د اکوزاتیو د کیس استفاده کوم. لکه سرکم په دې ډول سره زه وایم ich sehe dich، زه تا ګورم. ich sehe dich، زه تا ګورم. دې جمله کې هم نومیناتیو شته هم اکوزاتیو شته. ولې؟ ich معنا زه، dich معنا ته. په دې جمله کې دوه انسانان استعمال شوي دي. څه استعمال شوي ګورو؟ دوه انسانان استعمال شوي دي. یا مثال په ډول زه یو بله جمله وایم das Kind ist glücklich، دا ماشوم خوشحاله دی. ګوره das Kind ist glücklich، دلته موږ د یو ماشوم په رابطه خبرې کوو. نو دغه ماشوم چې شو موږ ګورو دغه ماشوم چې د یو څیز په رابطه خبرې کوم دا نومیناتیو دی. که چیرې زه داسې وایم چې das Kind sieht Fernseher، دا ماشوم چې دا تلویزیون ګوري، نو په دې کې دوه ځانې شیان استعمال شوي، مطلب یو انسان دی او همدارنګه یو دانه پکې شی استعمال، یو دانه پکې سیز استعمال شوی دی. نو په دې وخت کې موږ د نومیناتیو د کیس استفاده کوو. نور مثالونه هم پکې ورکوم. وایم علي kauft den Tisch، علي میز اخلي. علي یو انسان دی، den Tisch یو میز دی. په دغه جمله کې موږ د دوه شیانو په رابطه خبرې کوو چې یو انسان دی او بل سیز دی. یعنی همیشه لپاره اکوزاتیو کیس به تاسو هغه وخت استعمالوئ کله چې د دوه شیانو zwei Sachen، zwei Personen oder eine Person oder eine Sache. د دې په رابطه چې کله خبرې کېږي نو استفاده کوئ تنه. یا زه وایم مثلا چې ich esse einen Apfel، زه یو مڼه خورم. einen Apfel. نو په دې جمله کې ارتیکلونه استعمال شوي دي. دې لپاره زه پوهېدلی شم چې دغه جمله کې اکوزاتیو کیس ضرور استعمال شوی دی. اوس راځو وایو articles im Akkusativ. اکوزاتیو کیس کې کوم ډول ارتیکلونه استعمالیږي؟ لکه چې موږ geschlecht راواخلو، د ماسکولین، د فیمینین، د نیوتروم او پلورال. دا درې ورکه چې ته موږ راواخلو نو موږ په نومیناتیو کې ماسکولین لپاره څه لرو ملګرو؟ der، ein، kein، bestimmter Artikel، unbestimmter Artikel، Negation Artikel. همدغسې د پلورال د فیمینین لپاره موږ وایو die، eine، keine. د نیوتروم لپاره das، ein، kein. د پلورال لپاره die. د لپاره unbestimmter Artikel نشته دی. همدارنګه negation کې موږ kein نه لرو. اوس راځو وایو په اکوزاتیو کیس کوم ډول ارتیکلونه دي. د اکوزاتیو کیس دا زموږ لپاره په دې باندې ښه دی چې په اکوزاتیو کیس که چیرې زه خبرې کوم په دې کې فقط یوازې د ماسکولین ارتیکلونه بدلیږي، د فیمینین، د نیوتروم او همدارنګه د پلورال ثابت پاتې کیږي. لکه کوم ډول؟ په دې ډول سره اوس وایم چې په ماسکولین کې نومیناتیو کې dia استعمالیږي، په اکوزاتیو کې den استعمالیږي. په ماسکولین کې که چیرې په نومیناتیو کې زه څه استعمالوم؟ ein استعمالوم. په اکوزاتیو کې einen راځي. په نومیناتیو کې kein، په اکوزاتیو کې keinen. نو په دې ډول سره نور geschlecht چې په فیمینین کې، په نیوتروم کې او په پلورال کې، لکه سره کوم چې die، eine، keine په نومیناتیو کې دي، په اکوزاتیو کې هم die، eine، keine استعمالیږي. لکه څنګه چې په نیوتروم کې das، ein، kein په نومیناتیو کې راځي، همدارنګه په اکوزاتیو کې هم das، ein، kein راځي. که چیرته په پلورال کې die او keine راځي، نو همدا ډول په اکوزاتیو کې هم die او keine استعمالیږي. Beispiele، مثالونه ته اوس راځو. وایم مثلا چې was machst du، ته څه کوې؟ was machst du، ته څه کوې؟ ته ماته وایي ich schaue einen Film. فیلم یو ماسکولین لغت دی، یو مذکر لغت دی. د دې ارتیکل کوم دی په نومیناتیو کې der، ein او kein دی. نو په اکوزاتیو کې به څه شی ملګرو؟ اکوزاتیو کې به den وي، einen او keinen وي. نو زه وایم مثلا چې ich schaue einen Film، زه یو فلم ګورم.
یا مثال برای زه یو بل لغت مثال یو بل جمله جوړوم وایم چې was macht der Mann دا سړی څه کوي was macht der Mann دا سړی څه کوي ته ماته وایي چې schreibt einen Brief دا سړی چې دا یو خط لیکي ګوره einen Brief دا ماسکولین لغت دی د دې دغه سره کوم د ملګرو په نومیناتیو کې der Brief او den Brief einen Brief aber keinen Brief. مثال برای وایم wie viele Stifte hast du ته څو قلمونه لري wie viele Stifte hast du زه ګورم ما سره یو قلم دی زه وایم چې ich habe einen Stift زه یو قلم لرم ich habe einen Stift. wie findest du den Stift دا قلم په اړه څه فکر کوي ما finden معنا فکر کول یا پیدا کول wie findest du den Stift د دې قلم په اړه څه فکر کوي زه وایم سره چې ich finde es sehr gut زه وایم دا قلم ډیر ښه دی یا sehr practical پرکټیکل یا پریکټیش یو پرکټیکل زما لپاره نو ځینې وربونه دي چې راځو په دې وربونو باندې پرپوزیشنونو باندې همدارنګه ارتکلونو باندې نور درسونه بل خیره سم په لایف کې تشریح کوم څه د شپې 9 بجې لایف مه هېروئ